د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت له لوري د ازموینې ملي ادارې په مرسته د معالجوي طب او ستوماتولوژي پوهنځي د 1000 فارغانو څخه د ایگزیټ ازموینه واخیستل شوه. د دغه ازموینې د پرانیستو مراسمو کې د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزیر ښاغلي مولوي نور جلال جلالي هم ګډون درلود او د خپل وینا په ترڅ کې وویل چې ښاغلي ډاکټر صاحبان باید په هغه معیاراتو ځان برابر کړي چې د ولسونو اړتیاوې پوره کړي. نوموړي همدارنګه د خپل ویناو په جریان کې وویل چې طبابت یو مقدسه دنده ده او روغتیايي کارکونکي باید د طبي اخلاقو په عملي کولو سره د ولسونو لپاره روغتي خدمات وړاندې کړي. په دغه ازموینه کې نږدې 1000 تنه د هیواد د بیلابیلو ولایاتو څخه راغلي ډاکټر صاحبانو ګډون درلود چې دغه ازموینې څخه وروسته به په مکمله شفافه توګه باندې د ازموینې ملي ادارې لوري نتیجې اعلان شي او پایلې به اعلان شي. البته یو څه چې د یادونې وړ دي، د عامې روغتیا وزارت هڅه دا ده چې ټولنې او جامعې ته داسې ډاکټر صاحبان وړاندې کړي چې هغه په ټولو معیاراتو باندې برابر وي. د دې ترڅنګ د عامې روغتیا وزارت هڅه دا ده چې د طبي معیاراتو په عملي کولو سره د هیواد روغتي خدمات لا معیاري او منظم کړي.